سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. دوستانو دغه ویډیو د هغو کسانو لپاره ده کوم کسان چې په خپل موبایل کې پبجي گیم استعمالوي. ګورو دوستانو، کله چې تاسو په خپل موبایل کې پبجي گیم استعمالوي، بیا هېڅ کله هم تاسو ته څوک مسنجر کې ټلیفون در وکړي یا میسج در وکړي، نو د هغه نوټیفیکیشن تاسو ته راسي، یا په واتساپ کې تاسو ته څوک میسج در وکړي یا ټلیفون در وکړي، د هغه نوټیفیکیشن تاسو ته راسي. یا کله چې کوم چینل په یوټیوب کې ویډیو پورته کړي، نو د هغه نوټیفیکیشن تاسو ته راسي. یا کله چې تاسو په خپل موبایل کې نور اپلیکیشنان انسټال کړي وي، نو د هغه نوټیفیکیشنان تاسو ته د گیم په دوران کې راځي. نو بیا کله تاسو گیم کوئ، نو له تاسو څخه په هغه نوټیفیکیشن باندې کلیک وسي، نو پبجي گیم ختم سي او هغه شی تاسو ته خلاص سي، نو دغه ستاسو گیم چې د هغه در خراب کړي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته په موبایل کې یو داسې سټینګ درښیم، که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، نو بیا کله تاسو هغه اپشن په خپل موبایل کې آن کړئ، نو د ټولو اپلیکیشنانو نوټیفیکیشنان چې د هغه به بند سي. بیا چې کله تاسو څوک مسنجر کې میسج در ولېږي یا په واتساپ کې میسج در ولېږي یا ټلیفون در وکړي، نو د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته نه راځي، نه به نور اپلیکیشنانو نوټیفیکیشن تاسو ته د گیم په دوران کې راځي. نو بیا کله تاسو هغه اپشن بند کړئ، نوټیفیکیشنان به درته راځي، خو چې هغه اپشن آن کړئ، نو تاسو ته به نوټیفیکیشنان نه راځي. نو ډېر خوندور سټینګ ده. که چیرې تاسو هم دغه سټینګ په خپل موبایل کې کول غواړئ، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه هم له دې سټینګ څخه فایده واخلي. نو نور وخت مه نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان، دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګورئ، د دغه اپلیکیشن نوم د گیم موډ. دغه اپلیکیشن خاص جوړ شوی هم د گیمو لپاره ده. نو اوس کله هم تاسو په خپل موبایل کې پبجي گیم استعمالوئ، نو تاسو سمپل راځي دغه اپلیکیشن خلاصوئ. په دغه اپلیکیشن کې دغه اول اپشن چې د انیبل، دغه سمپل تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دغه آن کړئ، نو اول له تاسو څو پرمیشنان غواړي، هغه به تاسو الاو کړئ. کله چې تاسو هغه الاو کړئ، ګوره دغه اپشن اوس له موږ سره انیبل شو. نو له دې بعد اوس تاسو په خپل موبایل کې پبجي گیم خلاص کړئ، نو د ټولو اپلیکیشنانو نوټیفیکیشن چې د هغه به بلاک سي. بیا سر څوک تاسو ته په مسنجر کې څوک میسج درکوي، ټلیفون درکوي، یا په واتساپ کې څوک میسج ټلیفون درکوي، یا نور اپلیکیشنان تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي وي، نو د هغه ټولو نوټیفیکیشنان به بلاک سي او تاسو ته به نه راځي. بیا کوم بیرته خلاصول، سمپل دغه اپشن بندوي، بیرته دغه رقم د ټولو اپلیکیشنانو نوټیفیکیشن بیرته تاسو ته راځي. دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې یا زه د څو اپلیکیشنانو نوټیفیکیشن بندوم، هغه هم کولی شئ. په دې کې دویم اپشن د گیم موډ ټایپ، په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره اوس په بلاک آل باندې ولاړ ده، سمپل په بلاک سپیسیفیک باندې به تاسو کلیک وکړئ، په اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ. اوس په چوز اپ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به سمپل تاسو هغه اپلیکیشن وروښایاست د کوم اپلیکیشن نوټیفیکیشن تاسو بندوي. دلته تاسو په خپل موبایل کې کوم اپلیکیشنان انسټال کړي وي، هغه به ټول تاسو ته دلته راوړوي. نو دغه رقم دوستانو انتظار ته ګور دغه ټول اپلیکیشنان راوړول، سمپل به تاسو دلته دغه اپشن آن کړئ، نو به خاص د هغه اپلیکیشن نوټیفیکیشن چې د بند سي. کوم چیرې د ټولو کول سمپل گیم ټایپ ته راځي او دلته دغه بیرته په بلاک آل باندې دروي، اوکې کوئ، نو به د ټولو اپلیکیشنانو نوټیفیکیشن بندېږي. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.